السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مبارک امسا مبارک امسا. دا سپلو خیر اوسې، تاسو دې مبارک ډېر زیات او ټولو ته دې ټول هېواد ته دې دغه بریا مبارک. داسې په لومړي ځل باندې سیمي فاینل ته ووتلو، دا یو ډېره لویه بریا ده او د نن بریا او د تېرې ورځې بریا دا یو لوی زیری ده، یوه لویه خوشحالي ده. الحمدلله چې افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي. موږ خو دا سیاست او پالیسي داسې لوبې باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسې دغه کامیابي د ټولو د خوشحالۍ سبب شو او د لوبو په برخه کې چې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږئ، ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده. ځوانان له ډېرو غلطو فکرونو، له نشو او له اختلافاتو نه راګرځي. دا ټولو کې د تاسې خیر ده. نو دا چې تاسې په هر میدان کې د افغانانو شمله هڅه ساتئ، تاسو ته دې مبارک وي، ټولو افغانانو ته دې مبارک وي او الله تعالی دې نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبې چې پاتې دي هغو کې بریا درته غواړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط. انشاءالله مونږ به کوشش هم دا هدف هم همدا دی چې ښه وځلیږو، خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټولو لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همدغسې ښه وځلیږو او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده، مونږ هم سپورټ کړي یو. نو نړۍ مننه او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې دا روانو لوبو کې دې نه هم ښه وځلیږو او خپل هېواد ته نورې خوشحالۍ هم راوړو. د خیر الله تعالی مو له بریاو نه برخمن لره. خدای تعالی هم کامیابه راستانه که. همدغه کامیابۍ چې دا اوس حاصلې شوې دا هم ډېرې لویې لاسته راوړنې دي چې د افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ سو. خدای تعالی دې همیشه همداسې سرلوړي لري. ډېره مننه. ټولو ملګرو ته د ما لخوا سلامونه وایه، ټولو ته مبارکي ورکړه او الله تعالی هم کامیابه لره. ټولو ته به زه انشاءالله مبارکي ورسوم. نړۍ مننه، خوشحاله اوسه. خدای مل شه. په مخه ښه، په مخه ښه.